یو منټ اما ته امتیاز خان کم ځای څوک یې په خیر دی ختم دی دا رباب یې خو ستار دی دا غږومه نو ښکاري درته او تاسو څه نامه دی امجد لودي امجد خان مرداني زموږ سره یو ډېر بهترین اداکار دی جی وای دا او دې شي کې فرق نشته رباب ته کس لکه دواړه یو شی ما ته خو فرق نشته خو زما ډېر اور او ډېر اور کې فرق نشته دې دا درکړه یو بس لوکل ډرامې کو او خیبر کو د خیر سره ګډ نه ګډ نیمه موږ یو فلم وکړو او ډېر زبردست کریکټر دی پکې زمونږ مو او خاص تر چې زمونږ څومره کتونکي دي نو شاهد عثمان په فرسټ ټایم کې داسې یو بهترین فلم جوړ کړی دی چې دې کې مین وجودات پکې داري چې جهانګیر پکې ما دا خواهش دی چې زه خپل کور والا ماشومان راولم او دې ته یې کینم لکه زه دا خبره په دې وجه کوم که نه چې د کور د کتو دی چې دې کې زمونږ فرسټ ټایم کې په تاریخ کې د خپل ډایلاګ چې کم دی دا کچا نه دی لکه بعضې فلمونو کې مونږ کړی دی که نه نو مونږ باندې کله څه ویلي دي کله څه ویلي خو خبرې را باندې کامیډي والا دا کار و چې کچا خبرې به را باندې کولې تاسو مطلب دی چې دا یو کلچر فلم دی پښتانه کتی شي د بال بچ سره سره ډېر بهترین جی شاهد عثمان دومره صفا فلم جوړ کړی دی که نه چې درته نه شم اجره دا اجره خو چې همیشه نو اجره کې تاسو میزبان یې کوربه یې د ټول عمر نه راغوښتي وو نه ما دا نه ویلي چې تاسو به د سطح راغلی یې پښتو وطن خامخا به راغوښتې خو دلته تاسو د میلمه قدر ته ولاړ یو که نلته مو ډډې والي دي نه کاویس کو راغلي وو چې پېښور نه ګران ناظرینو سردار غمجن یم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د مرداو نیوز ون په شیشه باندې تاسو سره نیغ په نیغه نن پروګرام کې موږ سره زمونږ پارک پروګرام ته راغلي یو دا د ډسټرکټ مردان یو ډېر لوی پارک دی یو عظیم الشان پارک دی په دې کې نن مختلفو خلکو سره به ستاسو ملاقاتونه کېږي نو موږ سره اوس راځئ جی السلام علیکم جناب ګلون ناظرینو موږ سره دلته په دې پروګرام کې ډېر ستر اداکاران امتیاز عرفي طوطي او جناب عطاالله جان ثوابي واله او جناب جمشید خان مرداني جی همدا دی یاسر دا ډېر ښکلي د پښتو ډرامو ډېر ښه اداکاران دي خاص کر مزاحیه رول پلی کوي نن د دې سره یو څو خبرې کوو حاج امتیاز خان کم ځای څوک یې په خیر دی ختم دی دا رباب یې خو ستار دی دا غږومه نو ښکاري درته او تاسو څه نامه دی امجد لودي امجد لودي دی دا پروګرام چې کوم دی دلته کوارډینیټر دی او اجره د کولو کړه السلام علیکم جی السلام علیکم دا کوم امجد دی کنه وای ما دا څنګه ټوکړي مار استاد عطاالله جی بالکل ډیره زیاته مننه ډیره موده پس بالکل حقیقت کې مردان ته ډیره موده پس فیسټیوال لی او هغه کې موجود یو او زمونږ چې څومره کتونکي دي د هغې ډیره زیاته شکریا ادا کوو ستاسو شکریا ادا کوو او که ته سوال کې نو اډر سوال مې دا دی چې تا تبلیغ کې خود تا وینم په مرکز کې ټایم ورکې خو ډرامونه لږ سایډ ته شوې وجه ډرامې نه وجه خو دا وه کور کې بیماري وه او ورواره مې هغه کینسر اوس وفات شوی دی 2 کاله مې هغه سره چې کوم دی خدمت وکړو د هغه ښه جي هغه ستا هغه بل ورور چې دی هغه دوی چې شوی فیسبوک باندې ما کتلی و تصویر بس الله پاک دې وبخي خپل فیلډ ته راځه مخکې څه ډرامه ما افر شته اوس خو دې ټایم کې موږ یو فلم وکړو او ډېر زبردست کریکټر دی پکې زمونږ مو او خاص تر چې زمونږ څومره کتونکي دي نو شاهد عثمان په فرسټ ټایم کې داسې یو بهترین فلم جوړ کړی دی چې دې کې مین وجودات پکې داري چې جهانګیر پکې هیرو دی او د جهانګیر نه چې کوم کریکټر اغوستی دی چې خلک یې میران کړي دي په سوشل میډیا باندې د هغه تصویر هم شیر شوی دی او نور چې کوم دی اصغر شیما پکې ویلن دی دا هم په فرسټ ټایم کې دا دویم چې کوم دی دا فلم دا جانان فلم دی دا جانان فلم چې کوم دی نامه ده او د پېښور کې به لګي سوات کې به لګي کراچۍ کې به لګي یقینا شاهد عثمان ینګ ډایرکټر دی او بهترین کار کوي دا دې کې شک نشته دې کې
ویلن رول چا کړی دی ویلن فل ویلن چې کوم دی دا اصغر شیما دی او والد صاحب چې کوم دی دا عمران صاحب دی چې ویلن هغه پکې ډېر زیات راځي خو دا یو سټوري داسې سټوري ده چې هغه پکې چې کوم دی ذاتي دغه دی پکې MPA MNA دی پکې او دې کې بدر صاحب دلبر منیر زوی چې کوم دی هغه پکې وکیل دی او دا یو چینج کرکټر دی دې کې چې کوم دی کرکټر باندې په خپل کرکټر باندې ډېر ښه ټاپ اکټران دي پکې او غټ اکټران دي پکې دا ټیلر کې چې کوم دی ټیلر کې صرف جهانگیر صاحب شو کړی دی خو خلک په ډېر زیات کوي چې یاره دا جهانگیر د یو جنۍ دوه په دوه فلم دی که څنګه چلی خو دې کې کرکټر چې کوم دی د ډېر مختلف اکټرانو پکې دي او ډېر یو چینج دی او لوکیشن یې چې ډېر بهترین دي شاهد عثمان صاحب په پاس ټایم کې داسې فلم بهترین جوړ کړی دی لکه زه هم چې زما دا خواهش دی چې زه خپل کور والا ماشومان راولم او دې ته یې کینم ستاسو رول جهانگیر سره دی او کنه د اصغر چیما سره دی ما اصغر شیما سره نو زمونږ کرکټر چې دی جهانگیر صاحب سره دی جهانگیر صاحب فنا اخیستي دا یو کور سټوري ده لکه زه دا خبره په دې وجه کوم کنه چې د کور د کتو دی چې دې کې زمونږ پاس ټایم کې په تاریخ کې د خپل ډایلاګ چې کم دی دا کچا نه دی لکه بعضې فلمونو کې مونږ کړی دی که نه نو مونږ باندې کله څه ویلي دي کله څه ویلي دي کله څه ویلي خو خبرې را باندې کامیډي والا دا کار و چې کچا خبرې به را باندې کولې تاسو مطلب دی چې دا یو کلچر فلم دی پښتانه کتی شي د بال بچ سره سره ډېر بهترین جی شاهد عثمان دومره صفا فلم جوړ کړی دی که نه چې درته نشم ویلی ها جناب امتیاز صاحب ستاسو خو ډېرې ډرامې مشهورې دي زیاتر کار د مانی سره تاسو ډېر زیات کړی دی او زیاتر پولیس رولز دې ډېر زیات کړی دي کامیډي تپوس دا کوه موجوده تاسو سره ورکینګ موجوده خو داسې کار دی زه خو تا ته په دې فلمونو یې کار نه کوم ځکه چې بس 2015 ما فلمونه ختم کړي دي جی آخري فلم دا ایکسکیوز می دا زما پوزه ده نو هغه فلمو کار کو دا خپل ډرامې کو بس دته لګیو بس لوکل ډرامې کو او خیبر کو د خیر سره ګډ نه ګډ نیما نه نن چې تاسو کومه اجره دا اجره خو چې همیشه نو اجره کې تاسو میزبان یې کوربه یې د ټول عمر نه راغوښتیو نه مدني ویلي چې تاسو به د سطر راغلی پښتو وطن خامخا به راغوښتې خو دلته تاسو د مېلمه قدر ته ولاړ یو که نلته به ډډې والي دي نه کاویس کو راغلي و چې پېښور نه ډېر ښه جناب دې د وخت کې جمشید خان مرداني زموږ سره یو ډېر بهترین اداکار دی جی وای دا د شي کې په اشاره باب ته کس لکه دواړه یو شی دي ستاره دی یو شی ما ته خو فرق نشته خو زما ډېر اور کې فرق دا جمشید مرداني دی موږ سره د ډېر ښه کامیډین اداکار دی د مانی ډرامو کې ډېر زیات دی او د سره یو څو خبرې کوو نن سبا تاسو ډرامې ډېر شارټ دي نو ډرامې بس راغلې یوټیوب ته او غټ کار نشته دی خو تاسو ته پته ده چې CD ختمه ده او به د یوټیوب لینډ دین دی او به دغه غټ کار نشته شوقیان پاتې شو بس لکه مقصد دا دی چې سیس ټول یوټیوب ته راغلی دی او بله خبره چې تاسو بس سټیج شوګانې دي او عامې ډرامې خلکو کمې کړئ نو بس غټې ډرامې خو کمې دي اسماعیل صاحب هم د خیره په کور ناست دی او خیبر کې لګیو شو نو هماسې یو سیریل غم بند شو او شوګانې اوس یو سټ اپ دی وخت کې نن زموږ کوواټ کې شروع شو او په 18 باندې په دغه کې دی کویټا کې ډېر ښه ګرام نظرینو دا یو ډېر بهترین اداکار دی زموږ د مردان جمشید خان مردانی او جناب د دې سره موږ سره په پروګرام کې اوسئ موږ زموږ پارک کې نورم چې کوم دی نو ډېر اکټیویټیز دي هغه به ریکارډ کوو موږ سره اوسئ جی